وریجې خوره بیا به ما او تا خبرې کوو خوره 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 بیا به ما او تا خبرې سره کوو خورا ځان در څه ورک شوی دی ما ته اوس دغه سولې ما ته به لاس ولې خوره ما او تا به خبرې سره کوو خوره ته دونې بې لیازه سولې کوچنیان وه د همسایه لیاز نه لرې پریشان کاکو زه نه وم خبر چې دا ستا اولادونه دي ته ګوله ډوډۍ خو راسره وخوره نه خوره مه په دې ځان نه څه خلاصولی کاکا پریشان کاکو ته دا یوه ګوله وخوره بیا چې څومره ډبه یې ومې ډبه وه کاکا ته درد مه راوله اوس نه په درد کې ما ته ورجې راکړې یا ته دا یوه کاچوغه وخوره پرېږدم دې نه مقصد سمه ده سمه ده ته دا دا چې کور پخ کړی وه یا دا د بازار ده ډېر خو به نه وږې یا ته دا غاب راوسکوه کاکا پریشان کاکو نه کې موړ شولې پریشان کاکو اوس مې نو که ډبه یې او که مې پرېږدې ستا خوښه ده هی خانه دې مسخره په کاکا یعنې نه جودري وې نه غلبېل زه خو دې په دا وریجو راګیر کړم اشه دا په بازار کې د کوم ځای وریجې دي کاکا زه پریشان کاکو چې ستا خوښه شول دا شاهي بریاني ده چې سړی په خوند نه مړېږي بس ما بخښله یاري د سر دننه مګر و دا بریاني ته به مې هره ورځ ورولې کاکا شاهي بریاني یو بې مثاله خوند ادرس کندهار اوله نایه اخوند صاحب جامع ته څیرمه